شیدې خو ټولو د مور خوړلې دي، مګر په ګټو باندې بیا نن خبر سئ. د مور شیدې څه ګټې لري مور او ماشوم دواړو ته؟ مور څه وخت ماشوم ته شیدې ورکولی سي او څه وخت بیا مور ماشوم ته شیدې نسي ورکولی. د مور په شیدو کې کوم مواد موجود دي چې د ماشوم لپاره ګټه لري او د مور شیدې ماشوم د کومو ناروغیو څخه ساتي. پر دې ټولو به په لاندې ډول سره خبرې وکړو. اوله پر دې خبرې وکړو چې د مور شیدې د ماشوم لپاره کومې ګټې لري. لومړی ماشوم د میکروبو څخه ساتي. د میکروبو ضد مواد یا انټي باډیانې پکښې موجودې دي. په زیاته اندازه باندې ویټامین سي او اوسپنه پکښې موجوده ده. د مور او ماشوم ترمنځ مینه او محبت زیاتوي. د حرارت په مناسب اندازه کې شتون لري. د بکتریاوو د تکثر او زیاتوالي مخه نیسي. ماشوم د غوړ د ناروغیو، د سینه بغل څخه او د اعصابو د پردو د ناروغیو څخه ساتي. دا هغه ټولې ګټې دي چې د مور د شیدو څخه ماشوم ته رسیږي. دوهم به پر دې باندې خبرې وکړو که چیرې یوه مور خپل ماشوم ته شیدې ورکوي مور ته کومې ګټې رسیږي. ارزانه دي نسبت د بازار شیدو ته. د مور په وجود کې د اکسیتوسین په نوم سره مواد افرازیږي چې د رحم حرکات زیاتوي او د نفاس دورې د خونریزي مخه نیسي. که چیرې مور په کافي او سم شکل ماشوم ته شیدې ورکړي او مور په خپله د غذایي موادو په کمښت یا سوء تغذیې باندې نه وي اخته نو تر 4 میاشتو پورې مور حمل نه اخلي چې د حمل په مخنیوي کې هم کومک کوي. او بل ماشوم ته د شیدو ورکولو بله ګټه دا ده چې په مور کې د سینو د سرطان واقعیت راکموي. هر وخت د لاسرسي وړ د نسبت د غوا او پوډري شیدو ته د تیارولو لپاره وخت ضرورت نه لري، مګر پوډري شیدې باید اول تیارې کړي بیا ماشوم ته ورکړي. اوس پر دې باندې خبرې وکړو چې د مور شیدې ماشوم د کومو ناروغیو څخه ساتي. مطلب یو مور د خپل ماشوم ته شیدې ورکوي د شیدو په برکت ماشوم د کومو ناروغیو څخه ساتل کیږي. اول ماشوم د اسهالات څخه ساتل کیږي، د غوږ د التهابي ناروغیو څخه ساتل کیږي، د بولي لارو د نتانات څخه ساتل کیږي، د الرجي څخه ساتل کیږي، د ماشومتوب د سرطانو څخه ساتل کیږي، د چاغوالي، شکرې او د ماشومتوب د مړینې څخه د مور د شیدو په برکت باندې ماشوم ساتل کیږي. نو لازمه دا ده چې هره مور باید خپل ماشوم ته شیدې ورکړي او هر پلار باید د هغه پیسې چې سبا د ماشوم پر نسخو او دواو ورکوي په هغه پیسو د خپلې میرمنې ته میوې، سبزیجات او نور قوي خوراکي مواد واخلي تر څو مور قوتمنده واوسي او خپل ماشوم ته په کافي او د ښه کیفیت لرونکي شیدې ورکړي. بیا هم داسې وختونه شته چې باید ماشوم د شیدې ورنه کړل شي او یا هم مور خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي. نو اول پر هغه حالتو خبرې وکړو که چیرې یو مور کې کوم حالتونه موجود وي نو باید خپل ماشوم ته شیدې ورنه کړي او د بلې میرمنې یا هم بلې لار ته شیدې ورته پیدا کړي. اول که چیرې یو مور د پښتورګو د پخوا څخه دوامداره ناروغي ولري په دې وخت کې مور نشي کولی چې ماشوم ته شیدې ورکړي. دوهم که چیرې یوه مور د زړه د کمزوري یا عدم کفایت ناروغي ولري باید مور ماشوم ته شیدې ورنه کړي. که چیرې مور په خپله په سوء تغذیې باندې اخته وي باید ماشوم ته شیدې ورنه کړي. که چیرې مور په سرطان باندې اخته وي باید ماشوم ته شیدې ورنه کړي. که چیرې یوه مور د ټي بي په فعاله مریضي باندې اخته وي باید ماشوم ته شیدې ورنه کړي. او که چیرې یوه مور د عصبي مشکل ولري او یا هم ځینې درمل اخلي لکه انټي بایوټیک او سټراید باید مور او ماشوم ته شیدې ورنه کړي. د یو بلې لار څخه باید شیدې ورته پیدا کړي یا هم د بلې میرمنې څخه یا هم د غوا او پوډري شیدو څخه استفاده وکړي. اوس به پر دې خبرې وکړو که چیرې یو ماشوم ځینې مشکلات او حالتونه ولري او مشکل په ماشوم کې وي بیا نو د سینو شیدې او یا هم بیخي انساني شیدې باید ماشوم ته ورنه کړل شي. په کاچوغه یا پی باندې شیدې ورکړل شي او یا هم بیخي پوډري شیدې ماشوم ته ورکول شي. هغه کوم حالتونه دي؟ اول که چیرې د یو ماشوم په شونډه او یا هم تالو کې مرزاده یا ولادي چاک موجود وي باید ماشوم ته د سینې څخه مستقیم شیدې ورنه کړل شي. باید په کاچوغ باندې شیدې ورکول شي تر څو هغه یې سوژو ته ولاړې نه شي او د سینه بغل سبب نه شي. دوهم که چیرې ماشوم د حمل تر 8 هفتو مخکې پیدا شوی نو تاسو بیا نه د سینو څخه او نه هم په کاچوغ باندې ماشوم ته شیدې ورکولی شي. یوازې د رګ د لارې څخه د دوا په شکل سره ماشوم تغذیه کوو. دریم مشکل دا ده که چیرې د ماشوم شیدې نشي هضمولی او شیدې ماشوم د اسهالاتو استفراقات پیدا کوي بیا نو تاسو ته ډاکټر یاد انزایم د چټک په شکل سره درکوي. بیا نو مور اول شیدې په کاچوغه کې لوشي د هغه څخه وروسته د دې انزایم یو څو څاڅکي وراچي او سره ګډوي بیا ماشوم ته ورکوي چې د مشکل څخه بیا مخه نیول کیږي. ښه بریسټ فیډینګ یا ښه شیدې ورکول ماشوم ته کم دي. لومړی مور باید ښه ارام کښېني. دوهم مور باید ماشوم ته مناسب وضعیت ورکړي. دریم د ماشوم خوله باید په سم شکل سره د مور د سینې سره په تماس کې وي چې که چیرې فاصله موجوده وي د مور د سینې او د ماشوم د خولې ترمنځ بیا نو ماشوم د شیدو د خوراک سره یو ځای هوا تېروي او د نس د باد او درد سبب کیږي. بله خبره دا مهمه ده چې مور باید ځان ته دا معلومه کړي چې ماشوم یې په سم شکل سره شیدې روي که یا نه. او په اولو وختو کې ماشوم د شپې له خوا څخه په هر 2 یا 3 ساعت کې باید مور راویښ کړي.
هغه بیداره کړي او بیا شیدې ورکړي، تر څو په اول وختو کې د ماشوم د مړینې سبب نشي. په اول وختو کې د ماشوم د مړینې دوه عام سببونه دي، یو لوږه چې مطلب د هایپوګلیسیمیا ته ځي، او بل یخني یا یخوالی. اخیری خبره دا مهمه ده، کله چې یو ماشوم موړ سي او خپله یې د شیدو رودل پرېښودل، نو بیا مور باید ماشوم پر خپل اوږه باندې واچوي او په شا باندې یې کرار کرار مساج کړي. که چیرې کله چې بیا په دې وخت کې د ماشوم ټیغ راوختی، نو بیا یې کولی شي چې ماشوم پرېباسي. مګر که چیرې د ماشوم ټیغ راونه خیږي، بیا ماشوم پروت وي ټیغ یې راوخیږي، په دې وخت کې بیا د هغه کمې شیدې چې بیرته خولې ته راسي، دا بیرته مرۍ ته نه ځي، معدې ته نه ځي، هغه سږو ته ځي، چې په نتیجه کې بیا د سینه بغل سبب کېږي. زیاتره مېرمنې چې خپل ماشومان یې په څو وارې باندې په سینه بغل باندې اخته کېږي او په شفاخانو کې بستر یې دوایي ورباندې کوي. تر ټولو غټ سبب یې دا دی چې مطلب ماشوم کله دې شیدې ورکړي، پر اوږه باندې یې نه اچوي، او په نتیجه کې هغه شیدې چې خولې ته بیرته راسي، سږو ته ځي او د سینه بغل سبب کېږي.